مالیې وزارت د ټولو دولتي کارکوونکو د معاشونو په ورکړه کې متحد دی، لکه څنګه چې د اکثریتو ادارو د کارکوونکو معاشونه اجرا شوي دي او د پاتې نورو دولتي کارکوونکو د معاشونو د ورکړې لړۍ به ډیر ژر تکمیل سي. د یادونې وړ ده چې د عادي دولتي کارکوونکو په معاشونو کې تر دې مهاله هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی. بسم الله الرحمن الرحیم. نام ما عبدالبصیر است. در بخش اداری مدیر محاسبه سطح طفل شفاخانه سطح طفل کار میکنیم و معاش ماه اسد خود گرفتیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عتیق‌الله رئیس هستم، کارمند وزارت تحصیلات عالی. ما معاشای ماه اسد را کماش سبب گرفتیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سید انورشاه سادات هستم، کارمند در وزارت تحصیلات عالی. معاش ماه اسد را مثل دوره‌های قبل که ما اخذ می‌کردیم ما از بانک اخذ می‌کنیم. نام من زمره هستم، ما از ناحیه 7 هستیم. معاش خود بدون کدام تفاوت گرفتیم، دیگه کدام مشکلی نیامده بر ما. تو مولا جان شیرزه یکی از کارمندای ریاست عمومی تربیه معلم ماموریت امور محصلان معاش ماه اسد بدون کدام تفاوت اخذ کردم. محمد رفیق است، کارمند شفاخانه سطح طفل هستم. معاش ما گرفتم چیزی که سابق گرفته بودم در سیستم گرفتم، فعلا کدام فرقی نداره ان شاء الله. سید محمد شیرزاد هستم، یکی از کارمندای وزارت معارف. اسد بر ما داده شده. اسم وحید الاس، یکی از کارمندای وزارت معارف. معاش ماه اسد بدون کدام تفاوت بر ما حواله شد و از بانک گرفتیم.